بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې موږ په ریټوریک باندې خبره کوو چې د ریټوریک په پښتو کې څه مطلب یا څه معنی کیدای شي. A speech or writing that intends to influence, persuade people but may not be sincere or honest. داسې بیان یا لیک چې د هغې مقصد د خلکو راغب کول وي، د خلکو میلان پیدا کول وي، مګر امکان پکې د صدق کم وي یا پکې د سره وینو، مطلب صداقت پکې یا د سره وینو یا پکې د دې پاسیبیلیټي یا امکان ډیر کم وي. په داسې قسم بیان یا تحریر کې د فصاحت او بلاغت استعمال ډیر زیات شوی، بمباستیک لینګویج پکې استعمال شوی، لفاظي پکې شوی، د ژبې د قواعدو د ګرامر خیال پکې ساتلی شوی، دقسې د کمیونیکیشن د ټوټل اصولو خیال پکې ساتلی شوی، د کمیونیکیشن د ښه کمیونیکیشن دپاره چې کومې خبرې ضروري دي د هغې ټولو پکې خیال ساتلی شوی، خو د رښتیاو پاسیبیلیټي پکې کمه وي. مطلب داسې هم موږ ویلی شو چې یو داسې ښه بیان چې هغه په ښه طریقه سره وشي، فصاحت بلاغت پکې د ګرامر په لحاظ برابر وي، دغسې بمباستیک لینګویج پکې استعمال شوی، لفاظي پکې شوي، خو دننه پکې حقیقت یا کم وي یا پکې د سره وي. نو مطلب داسې بیانیه وي چې په نور هر څه خو برابر وي، د کمیونیکیشن سکل خیال خو پکې ساتلی شوی، خو دننه پکې پاسیبیلیټي د رښتیا او د صداقت د انیسټي دا پکې ډیره زیاته کمه وي یا پکې د سره وینو. نو دې ته موږ ریټوریک ویلی شو. نو زموږ سره مختلف ریټوریک کیدای شي، لکه پولیټیکل ریټوریک. پولیټیکل ریټوریک دا دی چې یاره یو سیاستدان راشي په ښه انداز کې خبره وکړي، ټیک ته بعضې داسې سیاستدانان دي، داسې پالیټیشن چې هغوی کمیونیکیشن سکل ډیر زیات برابر وي، نو هغوی په ښه طریقه سره داسې یوې خبرې له رنګ ورکړي چې خلکو ته په ډېر ښه انداز ښکاره شي. خلک وایي چې یاره دا خبره خو ډېر ټیک ده، خو په هغې کې دننه په هغه سپیچ یا په هغه رایټینګ کې دننه پاسیبیلیټي د رښتیاو ډېره کمه وي یا پکې د سره وینو. نو دقې ته پولیټیکل ریټوریک ویلی شي. دغسې نیشنلیسټ ریټوریک هم کیدای شي، د قومیت په نوم باندې داسې سپیچ یا داسې رایټینګ وړاندې کول خلکو ته چې خلک پکې انفلوئنس شي او خلک پکې راغب کړی شي هغه طرف ته، خو مطلب پاسیبیلیټي پکې د صداقت ډیره کمه وي، ریالیټي نه لرې وي. دغسې زموږ سره ریلیجس ریټوریک هم کیدای شي چې پکې د مذهب متعلق بیان وي یا د مذهب متعلق لیک وي، د ژبې د قواعدو د کمیونیکیشن د سکل هر څه پکې مکمل خیال ساتلی شوی وي، خو داسې خبره پکې شوي چې یا خو هغه د سره په مذهب کې وینو، مذهبي رنګ ورکړی شوی، یا داسې خبره وي چې هغه په ډیر په کم مقدار سره په مذهب کې موجود وي، خو دلته پکې ډیر زیات ابلاغ شوی. نو داسې قسم بیانیې ته یا داسې قسم بیان یا رایټینګ، یعنی داسې قسم بیان یا لیک ته ریټوریک په انګریزۍ کې ویلی کیږي.